بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي که یو نر یا ښځه د کفر کلمه ووایي، د کفر الفاظ ووایي، داسې لفظ وي چې په هغه باندې سړی کافر ګرځي یا ښځه کافره کیږي، او بیا دی ووایي چې په دغه باندې زما علم نه و، زه په دې نه پوهېدم چې په دې لفظ سړی کافر کیږي. ایا پر دغه سړي باندې دی وایي پر دغه سړي او پر دغه ښځه باندې تجدید د نکاح، یعنی نکاح نوی کول ستا که نسته؟ د دغه محترم ورور د پوښتنې جواب زموږ د فقه حنفي د رویه څخه دا دی چې هو وروره پر دغه سړي باندې تجدید د نکاح هم فرض دی او تجدید د ایمان هم ورباندې فرض دی. دغسې عبارت او دغسې الفاظ چې سړی ووایي چې په هغه سره کافر سړی ګرځي، نو په هغه سره دی کافر کیږي، او دا که دی ووایي چې په دې زه نه پوهېدم چې دا کفر دی، لا يعذر بهذا، دی معذور نه بلل کیږي په دغه سره په شریعت کې. دا فتاوا هندیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 209 او همدارنګه فتاوا محمودیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 300. په لهذا محترم ورور دغه زنان او دغه سړی دی تجدید هر یو چې دا لفظ د کفر ویلی دی، هغه دی تجدید د ایمان هم وکړي، کلمه شهادت هم ووایي، او تجدید د نکاح دی هم وکړي، ضرور دی وکړي، فرض دی ورباندې. ولې دا عذر نه بلل کېږي چې یو سړی وایي زه په الفاظ کفر نه پوهېدم چې دا په دې باندې سړی کافر کېږي. والسلام علیکم ورحمة الله.